کم یو خطا ده چې منګ یې نه کوو، کم یو ګناه ده چې منګ یې نه کوو. دروغ منګه د هر چا نه زیات وایو، غیبت منګ د هر چا نه زیات کوو، پردی مال منګ د هر چا نه زیات خورو، تهمت منګ لګو. منګ یو عبادت هم د الله تعالی په صحیح طریقه ونکو، منګ کلم په صدق دل الله تعالی مخې ته جړا ونه کړه، منګ کلم صحیح فریاد ونکو. بیا هم د الله ښه ښایسته نعمتونه کوي، بیا هم د الله خوشحالي راولي، بیا هم د الله رحمتونه رالیږي، بیا هم د الله اطمینان راکوي. دا د الله تعالی احسان دی، دا د الله تعالی کرم دی، دا د الله تعالی زمونږ سره مینه ده. من الله ته ګراني نو ځکه الله زمونږ سره داسې کوي. ورنه چې د خپل عمل ته ګورم، ورنه چې د خپل کړو وړو ته ګورم، ورنه چې د خپل کار ته ګورم، او بیا د الله احسانات انعاماتو ته ګورم، دا خپل زړه او خپل ضمیر مې ملامته کوي چې الله تارا سره سو وکړ، الله ترا سره سکے، الله تو څومره مهرباني کې، الله تو څومره نعمتونه کې، او زه دې څومره نافرمانی کوم، زه دې څومره خفه کوم. سحر نه تر ماښامه او ماښام نه تر سحره. تاسو چې ماښام لاړئ په دې خپل ګریوان کې به سر کته کوي، چې کله بسترې ته لاړې او کمپل او بسترې ته لاړې بیا به سر کته کی او لږ به سوچو کی چې په دې نن ورځ کې ما الله تعالی راضي کړی ډېر دی، او که په دې نن ورځ کې ما الله تعالی خفه کړی ډېر دی. من خو هر سکند کې الله خفه کوو، من خو په هر منټ کې الله خفه کوو، من خو په هر یو ورځ کې الله خفه کوو، من خو په هر شپه کې الله خفه کوو، من خو په هر هفته کې الله خفه کوو، من خو په هر میاشت کې الله خفه کوو، من خو په هر کال کې الله خفه کوو. او بیا هم د الله نعمتونه دي، بیا هم د الله احسانات دي. عزت مو پټ پاتې دی، پردې را باندې هغې واچولې، حیا مو هغې پټه وساتله، دنیا ته ښکاره نه کړو، چا ته ونه شرمولو. تاسو په ایمان وایې دې نه بل غټ احسان د الله تعالی شته؟